بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به تمام هموطنان و بینندگان عزیز. امروز ما آمدیم که چند فامیل مستحق هستند و این برادرها و خواهرای ما که نوزرلین دوندین امرای ما کمک کرده و زکات خود به اینا روان کرده و آمدیم که نمی زکاتشان به اون فامیلایی که واقعا مستحق هستند به اونا تسلیم کنیم و شما هم تا آخر امرای ما باشین، برنامه را ببینین، امرای نه گپ میزنیم. سهر ما خام لري کنا او کنا هر ویدشي خیالي ساتي فکر پر ډیر کړی یتیم ما ژړوي. تاسو چې موږ سره هغه څو ورځې مخکې چې ویډیو کړې وه که نه، دغه ورور تاسو ته خپل زکات لېږلی دی، څومره تاسو خوشحاله یې؟ الله د دې سره ډېر ښه وکړه، تاسو سره دی ملا وکړه چې تاسو موږ دغه هګۍ ته وویله او هګۍ موږ سره دا کومک کړی. خدای د هګۍ ته ډېره تېره ورکړه، الله دی په سر او مال برکت کړي. امین. او بیا ته نه غواړو چې موږ سره بیا هم داسې کومک وکړي. امین. د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوي. د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوي. اختر لپاره ځان ته کالي واخله. صحیح ده؟ خوشحاله یې اوسئ. هغه به ورځ تا وویل چې ما اختر لپاره زه پیسې نه لرم چې ځان ته کالي واخلم، که نه؟ ځان ته کالي اخلې اوس؟ صحیح ده. څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله. دغه ورور نه مننه کوي؟ هو ډېره مننه. د سوي ازار یې ما اخلی دانش ملنګا. دغه ورور چې تاسو سره مرسته کړې د خپل زکات لېږلی دی، تاسو څومره خوشحاله یې؟ بس موږ ډېر خوشحاله، ولا د ډېر عمر ورکوه، ولا د نور هم ورکوه ته. امین. او بس موږ سره د نور هم کومک همداسې وکړه. پس ورته دعاګانې وکړو مورجانې. او دا ستا لپاره لورې، ته څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله. دا ځان ته کالي اخلي اختر لپاره او دغه ورور ته دعا کوي؟ صحیح ده. څنګه یې وروره ته ښه یې؟ شکر ده. او دغه ورور نه تاسو مننه کوي؟ ډېره مننه، کور ودان الله دې ډېره ویر کړي. امین. دا مستا ته څنګه یې زویه؟ دا پیسې سره ځان ته څه اخلي؟ کالي. اختر لپاره کالي اخلي؟ خوشحاله یې زویه؟ او ډېر خوشحاله یم. صحیح ده. پسر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوي. پسر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم ما ژړوي. برادر ما که از نیوزلند امرای شما کمک کرده چقدر خوش هستین؟ بسیار زیاد خوشحال هستیم. این امرای ما کمک کردین، خداوند امرایشان کمک کنین. امرای یتیمای ما که کمک کردین، خداوند کدشان کمک کنن. گفتنی دارین؟ گفتنی ما اینمی است که همیشه امرای ما کمک کنین، به خاطر که من هیچ کس ندارم، 5 تا تفلکای مزدگی هیچ کس ندارم که این 5 تا تفلکای خودم ما تغذیه صحیح کنم، تعلیم تربیهشان صحیح کنم. و خودم هم تکلیف حساب دارم، تکلیف قلب دارم. امیر خواهش میکنم که کمک ما کنین همیشه. چرا نه، 1000 دفعه. و از این برادر ما زیاد تشکری میکنیم. امرای فامیل یک دفعه دیگه هم کمک کرده بود و باز دمو پیسې زکات که روان کرده، باز هم به این فامیل ما آوردیم که چون این همشری ما که واقعا یعنی مستحق است و هیچ سرپرست خانه نداره، فقط خودش است، امرای 5 اولادش. و از این برادر ما واقعا جهان سپاس. د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوي. د مینې غېږ نه چاپېر کړی یتیم ما ژړوي. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري. څنګه یې خورته؟ دغه ورور چې تاسو سره مرسته کړې ده، خپل زکات تاسو لګې، څومره خوشاله یې تاسو؟ ډېره خوشحاله یم چې دوی موږ سره کمک کړی. دې ته خدای ورکړي، هغه ده خدای ورسره ښه وکړي. امین امین. بس ورته دعاګانې وکړئ ټول ورونو ته، دغه ورونه خویندې چې تاسو سره مرسته کړې ده دوی ته ټول ته دعاګانې وکړئ. او ولې نه کوو. سهار ماښام لري
وی کنا او کنا هر وی دشي خیالی ساتي فکر پر ډیر کړی یتیم ما جړوي دمی دخترک دیگه تسعید بیننده های عزیز تشکر میکنم مزامتان که تا آخر برنامه همراه ما بودین و عزیز برادر ما که نیوزرلند همراه ما کمک کرده زان و زکات خود به این فامیلا روان کرده و ما همچنان همو پولی رو که روان کرده به این فامیلا که واقعیت مستحق به طور شفاف به همشان تسلیم کردین و همه و تاسو ټول ورته لاس جګ که او دغه ورون آمین آمین و هر کس تاسو نه بچي کومک غواړو موږ بېوزله موږ ناچاره چې موږ سره کومک وکړي دوی موږ تاسو دعاګوي بچي الله هم ګلي ګلزار کړي الله د ډیر قدر سره وکړه موږ د تاسو نه کومک غواړو دوی موږ ډیر ناچاره موږ ډیر بېوسي دوی تاسو چې موږ سره خو کوی تاسو سره د لوی خدای خو وکړي آمین آمین جزاک الله خیر و تشکر میکنیم از این برادر ما و با امید زی هستیم که بعد از این هم همراه مردم مظلوم غریب بیچاره خود کمک همکاری کنند و دیگه وقت نمیگیریم و هر کس که میخواد همراه بنیاد خیریه ما کمک کنه شماره واتساپ ما 0710 410 403 شماره واتساپ ما همراه ما تماس بگیرید و کمک های خود به این فامیل مستحق روان که به طور شفاف به اینا تسلیم میکنیم دیگه وقت نمیگیریم خداحافظ